د قرآن کریم شپږ پنځوسم سورت سورة الواقعه سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. شپږ نوي آیات او 3 رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. هغه وخت کله چې واقع سي یو واقع کېدونکې یعنی یو پیښېدونکې واقعه چې مراد ځنې د قیامت ورځ ده دا کله پیښه سي او راسي نو په دغه وخت کې یعنی د قیامت په ورځ به دروغ ویونکي یعنی انکار کوونکي نه وي. یعنی که څه هم په دنیا کښې انکار کوونکي لري د قیامت ورځ خو په دغه ورځ به هیڅ انکار کوونکي نه وي. یعنی دغه د قیامت په ورځ به ځینې اشخاص او انسانان کښته کوونکي او بعضې به پورته کوونکي وي. یعنی کفار به دوزخ ته ځي او مؤمنان به الله جل جلاله د جنت ولوړو مرتبو ته پورته کي او وبه یې رسوي. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. او هغه وخت کله چې وشورول سي د مځکه په شیردلو سخته سره یعنی زلزله وکړل سي او مځکه سره وشوري او ذره ذره سي غرونه په ذره ذره کولو سره یعنی په دغه وخت کې به د غرونه ټول ذره ذره او میده کړل سي نو سی به د غرونه ټول یو دوړه پاشل سوی یعنی دا ټول غرونه به د یو دوړي په رقم خواره واره کړل سي او وبه پاشل سي. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. او سی به تاسې درې ډلې یعنی دوې ډلې به جنتیان او یوه ډلې به دوزخیان وي. نو هغه ملګري یعنی یاران د رسته لاس څومره ښه دي ملګري د رسته لاس چې مراد ځینې جنتیان دي او یاران یعنی ملګري د چپه لاس څومره بد او سپک دي دغه ملګري د چپه لاس چې مراد ځینې جهنمیان او دوزخیان دي. او هغه مخکې کېدونکي و نیکیو ته همدی مخکې کېدونکي دي و جنت ته همدی نږدې کړل سوي دي یعنی و الله جل جلاله ته. یعنی درې ډلې انسانان دي چې یو قسم اصحاب میمنه په نامه او دوهم اصحاب المشأمه په نامه او دریم سابقون دي. یعنی میمنه او مشأمه یعنی اصحاب المیمنه او اصحاب المشأمه څوک دي؟ دغه کسان دي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ما د معراج په شپه په اول اسمان کې آدم علیه السلام ولیدی چې د اولادو څخه ځینې کسان ورسته طرف ته او ځینې کسان یې چپه طرف ته ولاړ وه. نو جبرائیل علیه السلام راته وویل چې دغه رسته طرف والا کسان جنتیان دي چې اصحاب المیمنه دي او دغه چپه طرف کسان چې دي چې اصحاب المشأمه دي دا دوزخیان یعنی جهنمیان دي. او دغه دریمه ډله کسان چې سابقون په نامه سره نومول سوي دي دا هغه کسان دي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله حق ورکړل سي نو دوی هغه دستي قبلوي یعنی هیڅ تکبر نه کوي او کله چې بیا حق د دوی څخه وغوښتل سي نو سمدستي هغه دوی ورکوي او د خلکو په باره کې هغه قسم فیصلې کوي حکمونه کوي لکه څنګه چې د خپلو ځانو دپاره کوي. فی جنات النعیم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. یعنی دغه مقرب انسانان چې جنتیان دي دا به د الله جل جلاله په جنتو د نعمتو کښې وي یعنی داسې جنتونه چې نعمتونه پکښې کوي. یوه لویه ډله به وي د اولنیو یعنی مخکنیو څخه او لږ دي له اخرنیو یعنی وروستنیو څخه. یعنی اولین کسان هغه کسان دي چې د آدم علیه السلام څخه شروع
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر نبوت او بعثت پورې دوام کوي. یعنی د مقربینو جنتیانو هغه نږدې جنتیانو دغه غټه ډله د پیغمبرانو په شمول د پخواني امتو څخه جوړه ده او هغه کوچنۍ ډله بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شمول د دې امت څخه جوړیږي چې تر قیامت تر ورځې پورې اوږدیږي. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. او دغه جنتیان به ناس وي پر تختو باندې، داسې تختې چې هغه په زرو او جواهرو باندې هغه پوښل سوي وي او دوی به تکیه کوونکي وي دا جنتیان پر دغو تختو باندې. مخامخ به ناس وي یو بل ته، یعنې یو بل ته به یې شاوې نه وي ګرځولې چې نفرت سره وکړي، بلکې یو بل ته به مخامخ ناس او کښېنستونکي وي. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ګرځي به پر دغه جنتیانو باندې هلکان د پاره د خدمت د همیشه د پاره په ګیلاسو سره او په کاسو، یعنی په داسې جامو سره د لوښو د پاکو شرابو څخه چې هغه بهیدونکي وي. داسې شراب به وي چې نه به د سر درد لري چې د شرابو په څښلو سره سر خوږیږي او نه به دوی مستیږي چې بېهوشه کړل سي، یعنی لکه د دنیا شراب داسې به نه وي. او اکواب او اباریق دا دوه قسمه لوښي دي چې یو قسم یې هغه قسم دي چې لاستي لري، یعنی دغه جنتیانو باندې خپل خدمتګاران دوه ډوله لوښو کې شراب په دې باندې څښي. یو قسم لوښي به یې لاستي نه لري او بل قسم به یې لاستي درلودونکي وي. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. او ګرځوي به پر دغه جنتیانو باندې دغه هلکان یعنی خدمتګاران میوې د هغه قسم څخه چې خوښوي دا جنتیان، یعنی څنګه چې د دې زړه غواړي هغسې میوې به پر دې ګرځوي. او د غوښو د مرغانو څخه د هغه قسمه چې زړونه یې غواړي، یعنی څنګه چې جنتیان غواړي هغسې غوښې به ودې ته ورکول کیږي. او ګرځي به پر دې باندې حورې پیغلې د غټو سترګو په مثال، یعنی په شان د هغه ملغلرو چې ساتل سوي دي په پوښو یعنی غلافونو کښې. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. دغه نعمتونه چې الله جل جلاله جنتیانو تور کوي دا جزا یعنی بدله ده په سبب د هغو اعمالو چې دوی کول به په دنیا کې. او دغه جنتیان به نه اوري په دې جنت کې بیکاره او پالتو خبرې او نه د ګناه خبرې، یعنی لکه څنګه چې په دنیا کې اورېدلې، مګر اوري به یوه خبره سلام سلام، یعنی همیشه به جنتیان یو پر بل باندې سلام وایي. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. او ملګری در استلاس یعنی جنتیان څومره ښه دي ملګري در استلاس. دغه جنتیان به په بیرو کښې وي، یعنی بغیر د کومو زوزانو او ازغیو، یعنی د جنت بیرې د دنیا د بیرو په رقم اغزي یعنی زوزان لرونکي نه دي، یعنی پستې او ډېرې بهترې میوې درلودونکي به وي. او وی به د جنتیان په داسې کیلو کښې، یعنی هغه قسم کیلې چې هغه به ډکې کړل سوي وي، یعنی د جنت د کیلو هغه درختې به د میوې څخه داسې ډکې وي لکه چې ځینې کیلې د ځینو نورو کیلو پر سر باندې ایښول سوي وي، یعنی دومره به زیاتې وي. او دغه جنتیان به په سایو اوږدو اوږدو سایو کښې وي،
یعنی په جنت کې داسې سایه هم شته د دې جنتیانو دپاره چې د یو درختي سایه به بیخي زیاته او ډیره وي چې په ډیر مسافت سره دی تګ وکړي د هغې ونې او درختي سایه نشي خلاصېدلی په داسې سایو کښې به وي دا جنتیان او دا جنتیان به په هغه اوبو کې وي چې هغه بهېدونکي د همیشه دپاره وي یعنی د جنت اوبه د دنیا د اوبو پر کم نه دي چې خامخا به ویاله غواړي ځای غواړي بلکې په یو هوار ځای کې به د الله جل جلاله په امر سره بهیږي ته به داسې فکر کوې چې دا ویالې په یو لښتي کښې روانې دي داسې به د مځکې پر سر باندې بهیږي وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة او دا جنتیان به په ډیرو میوو کښې وي یعنی داسې میوې چې نه به پرې سوي وي یعنی چې موسم یې تیر سي او نه به څوک ځینې منع کېږي چې دا مه خورئ او دا جنتیان به پر یو داسې فرشو باندې وي چې هغه لوړ کړل سوي وي إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا بېشکه موږ نوي پیدا کړي دي دغه حورې په ښه پیدا کولو سره نو ګرځولي مو دي دغه حورې پیغلې عاشقانې یعنی دوی به عاشقانې وي پر دې جنتیانو باندې همزولې به وي یعنی دا جنتیانې داسې باکرې او پیغلې دي چې د پیغلتوب انتها او پای نه لري لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين یعنی دغه ټول نعمتونه د پاره د ملګرو د راسلاس یعنی د جنتیانو د پاره دي دغه اصحاب الیمین به یو لوړ ډله وي د اولنیو یعنی مخکنیو خلکو څخه او لوړ ډله به وي د اخرنیو خلکو څخه وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم او ملګری د چپه لاس څومره بد ملګري دي د چپه لاس یعنی جهنمیان په ګرم باد کښې به وي یعنی دوی به په یو ډېر تاوده اور کې وي او په سوځونکي اوبو کې به وي او په سایو کې به وي دغه اصحاب الشمال یعنی جهنمیان د هغه دود چې هغه ډېر تور دی چې نه بیخي یخ دی او نه د عزت یعنی راحت والا دی چې دوی ته په دې دود کې راحت ورکول سي إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون بېشکه دغه اصحاب الشمال یعنی دغه دوزخیان دوی و مخکې در دې یعنی په دنیا کې آباد کړل سوي و د الله جل جلاله په نعمتونو باندې او و دوی په دنیا کې دوام او اصرار یعنی ضد یې کاوه پر خپله ګناه باندې چې هغه د کفر ګناه ده پر کفر باندې به اصرار کوئ او و دغه کافران چې ویل به کله چې مړه سو موږ او سو خاورې او هډوکي آیا بېشکه موږ بیا خامخا راپورته کیږو او پلرونه زموږ هغه اولني مخکني یعنی هغه هم بېرته راپورته کیږي او راژوندي کیږي قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم نو وای ای محمد صلی الله علیه وسلم بېشکه چې مخکنی او وروستني خلک به خامخا ټول کړل سي یعنی راجمع به کړل سي تر هغه وخت او ورځې معلومې ته چې مراد ځنې د قیامت ورځ ده یعنی تاسې ټول به د قیامت په ورځ راجمع کړل سي ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. بیا به بشک تاسو ای گمراهانو درواغ ویونکو خامخا خورونکي به استاسې دغه درختې څخه د زقوم، یعنی په جهنم کې به د سزا په شکل په تاسې باندې د زقوم دغه درخت خوړل کیږي. نو تاسې به بیا خپل نسونه د دغه درختې څخه ډکوي او د دې څه وروسته به بیا تاسې چښئ پر دغه زقوم درختې پر خوړو باندې د اوبو څخه داسې اوبه به تاسې چښئ چې هغه به سوځونکي وي. نو دا چښل ستاسې به دغه ګرمو اوبو داسې وي لکه هغه چښل د وښانو چې ډېر تږي وي داسې به یې چښئ. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. دغه خورک او چشک د جهنميانو دا میلمستیا د دوی ده په ورځ د جزا یعنی د قیامت کښې. نو الله جل جلاله وایي موږ پیدا کړي ستاسې د عدم څخه، یعنی کله چې تاسې نه واست نو ولې تاسې باور او یقین نه کوئ پر بیا را ژوندي کېدلو د مرګ وروسته؟ یعنی لکه څنګه چې تاسې اول نه واست پیدا سوي موږ پیدا کړاست، د هغه رنګه به تاسې مړه سئ بېرته مو د مرګ وروسته بیا را پیدا کړو. نو ولې تاسو د دې تصدیق نه کوئ چې د مرګ وروسته بیا را پورته کېدل شته؟ افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نو الله جل جلاله وایي آیا ویني تاسې له هغه اوبو څخه چې سسوي تاسې، یعنی هغه نطفه د منیو چې کله تاسې سسوي، آیا پیدا کوئ تاسې له دغه منی څخه انسان، یعنی د دغه نطفې څخه تاسې د انسان پیدا کوئ که یو موږ پیدا کوونکي؟ نو الله جل جلاله وایي موږ اندازه کړی دی په منځ ستاسې کښې، یعنی مقدر کړی مو دی ای مخلوقاتو مرګ ستاسې په منځ کې، او نه یو موږ عاجزه کوونکي چې څوک پر موږ باندې تیری وکړي او پر موږ باندې سبقت وکړي د دې څخه چې پیدا کړي بدل ستاسې نور خلک په مثال ستاسې، او موږ راپورته پیدا کړو تاسې په هغه صورتو کې چې تاسې به علم نه لرئ او په تحقیق سره پوهېدل ستاسې په پیدا کېدو مخکنیو باندې، نو ولې تاسې پند یعنی نصیحت نه اخلي؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الله جل جلاله وایي مقدر کړی مو دی، یعنی اندازه کړی مو دی په منځ ستاسې کښې مرګ، او نه یو موږ عاجز چې څوک پر موږ باندې تیری یعنی تجاوز وکړي. عاجز نه یو د دې څخه چې پیدا کړو بدل ستاسې په مثل او ستاسې په شان باندې، او موږ راپورته یعنی پیدا کړو تاسې په هغه صورتو کې چې تاسې به علم نه باندې لرئ او خامخا په تحقیق سره پوهېدل ستاسې په پیدا کېدو مخکنیو باندې، نو ولې نه یادوئ، یعنی ولې پند نه اخلئ تاسې؟ یعنی الله جل جلاله وایي موږ پر دې باندې قدرت لرو چې تاسې په پناه او ورک مکو او ستاسې په بدل کې ستاسې نور هم مثل راولو او ستاسې په یوس کې پر هغو باندې مځکه آباده کړو، او پر دې باندې هم قدرت الله جل جلاله وایي لرو چې تاسې په دوهم ځل سره په دوهم وارې سره په هغه رقم باندې په هغه کیفیت کې پیدا کړو چې تاسو ورباندې اوس علم نه لري. نو الله جل جلاله وایي ای انسانانو تاسو خو خپل اول ځل پیدا کولو باندې یقین علم لرئ چې اول ځل پیدا سوي یاست، نو تاسې ولې پند او نصیحت نه اخلئ؟ پر دوهم ځل پیدا کولو باندې هم یقین وکړئ چې الله جل جلاله پر دې باندې قدرت لري. افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. آیا نو
ویني هغه چې کري تاسې آیا تاسې زرغونوي هغه کرل سوی شي که موږ یې زرغونونکي یو یعنی موږ یې اباتو نو الله جل جلاله وایي که چیرې موږ اراده وکړو نو خامخا به موږ وګرځوو هغه کښت وچ واښه زره زره نو وبګرځئ تاسې تعجب کوونکي یعنی تعجب به کوئ حیران به پاته یاست چې بېشکه موږ خامخا تاوان وکړي یعنی هم هغه تخم لاړي هم مو زحمت لاړي بلکې موږ محرومه یعنی بې برخې کړل سوي یو یعنی د رزق څخه. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. آیا نو ویني تاسې اوبه هغه چې څښئ تاسې آیا تاسو نازلې کړي یعنی راکښته کړي موږ د سپینو وریځو څخه د خوږې اوبه که موږ نازلونکي یو یعنی راکښته کوونکي یو د دغو اوبو نو الله وایي که چیرې موږ اراده وکړو نو موږ به وګرځو دغه اوبه تروې ترخې نو ولې تاسو شکر نه ادا کوئ یعنی شکر وباسئ د الله جل جلاله. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. آیا نو ویني تاسې هغه اور چې بلوي تاسې آیا تاسې پیدا کړی دی دا اور آیا تاسې پیدا کړی ده ونه یعنی درخت د دې اور او که موږ یې پیدا کوونکي یو د هغې درختې او الله جل جلاله وایي ګرځولی مو دی دغه دنیوي اور یادول یعنی پند اخیستل لپاره د دوژخ د اور یعنی دغه د دنیا اور دا یو نمونه او یاداشت دی لپاره د جهنم او د دوژخ د اور او دغه اور یو پیدا یعنی په کار راتلل دي لپاره د مسافرو یعنی محتاجانو او بېوزلو. نو ته تسبیح وایه په نامه د رب خپل سره یعنی پاکي بیان که چې ډېر لوی دی. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نو الله جل جلاله وایي قسم اخلم زه په هغه ځایونو باندې د پرېوتلو یعنی ښکته کېدلو د ستورو باندې او بېشکه دغه خامخا قسم دی که چیرې پوهېږئ تاسې ډېر لوی قسم دی. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بشکه خامخا قرآن کریم عزت والا دی دا په یو کتاب پټ کې ساتل سوی دی چې مراد ځنې لوح محفوظ دی چې لاس نه وروړي دغه قرآن کریم لره مګر هغه څوک چې هغه پاک کړل سوی دی یعنی پاک کسان و دې ته لاس وروړلی سي او دغه قرآن کریم نازل سوی دی د طرفه څخه د رب جل جلاله چې هغه رب د ټولو مخلوقاتو او ټولو عالمونو دی. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. آیا په دې خبرې باندې یعنی قرآن کریم باندې تاسې انکار کوونکي یاست یعنی سپکې بولئ او ګرځوئ تاسې روزي یعنی برخه خپله بېشکه چې تاسې درواغ ویونکي یاست دغه قرآن کریم لره. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
نو ولې نه په هغه وخت چې ورسیږي روح د یو کس د یو انسان وستونې ته او تاسې په دغه وخت حاضر یاست ګوري تاسې و هغه ته یعنی کله چې د هغه روح وځي او موږ ډېر نږدې هغه ته یعنی دغه کس ته چې کله ساه خیږي تر تاسو ډېر نږدې یو په علم او قدرت سره مګر نه وینئ تاسې یعنی نه پوهېږئ تاسې فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين نو ولې نه که چیرې یاست تاسې چې جزا نه درکول کېږي یعنی نه ژوندي کېږئ نو بیرته راوګرځوئ تاسې دا روح که چیرې یاست تاسې رښتیا ویونکي یعنی که چیرې تاسې د مرګ وروسته چې کومه سزا ورکول کېږي د هغه سره مخامخ کېدونکي نه یاست او په دې خبره کې تاسې صادق او رښتیني یاست نو د دغه کس چې اوس یې روح خیږي تاسو ولې د هغه روح بیرته د هغه په بدن کې نه خوروئ چې بیرته ژوندی سي او د آخرت پر لوري چې هغه ایمان نه لري څنګه یې تاسو پرېږدئ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين نو که چیرې وي دغه مړی یعنی دغه کس چې اوس مړ کېږي د مقربو انسانانو څخه وي یعنی و الله ته نږدې وي نو سته و ده ته راحت او هوسایي او ښه رزق سته او باغ سته چې ډک د نعمتو څخه وي او که چیرې وي دغه مړی چې دا اوس یعنی ساه یې خېږي د هغه کسانو د هغه ملګرو څخه وي چې هغه د رسته لاس ملګري وي یعنی د جنتیانو څخه وي نو سلامتیا د تا لره د هغه ملګرو د رسته لاس څخه وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم او کچیر وی دغه مړی یعنی دغه کس چې اوس یې روح او ساه خېږي له درواغ ګڼونکو ګمراهانو څخه نو میلمستیا د دته د سوځونکو اوبو څخه او نه ایستل د دې په اور یعنی په جهنم باندې یعنی دی به جهنم ته داخليږي بشک دا خبره خامخا هم دا حق یعنی یقیني ده نو ته تسبیح یعنی نسبت ته پاکي وکړه په نام سره د خپل رب چې ډیر لوی دی